دغه ورځ چې پروردګار موږ او تاسو ته د نعمت په توګه راکړې ده دا خواره ورځ نه ده. دې ورځ ډېرې ککرې ورغړولې، ډېرې دنګې ځوانۍ پرېوتې، ډېر خلک ودرېدل، ډېرې ستړي خلکو وګاللې. شاید ډېر خلک داسې وي چې د تیر استعمار او د اشغال د ولسونو د پرې کولو له امله دغه درد حس نه کړی شي، ځکه ښار او اطراف سره شکېدلی وو، د ښار او د اطرافو فکر سره شکېدلی وو، ډېر یو خطرناک حالت و. مګر ډېر خلک په دې پوهېږي چې دې ورځې ته څومره قربانۍ ورکړل شوې او په کومه اراده او په کوم متانت او صلابت دا قربانۍ ورکړل شوې.